سپین موبایل دی شروع شو څوک نشته سلامونه او نیکی هیلې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه استاد حکمت ما او زمونږ نن د بیسیک انګلش لینګویج کورس د انګلیسي بنیادي او اساسي کورس دریم ورځ او دریم کلاس دی Now, I hope that you all are doing well. You all are fine. امید دی چې تاسو ټول به روغ جوړ او صحتمند یې او زموږ سره به نن په کلاس کې یو ځای یې صحیح ده انشاءالله نو امید شته دی چې ټول ملګري به راغلي او په کلاس کې به زموږ سره یې که چېرته تاسو ټول حاضر یې نو چې صنف په خیر سره شروع کړو دوستانو تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږ د بیسیک انګلش لینګویج کورس یعنی د انګلیسي بنیادي او اساسي کورس شروع دی او په هغې کې زمونږ نن دریمه ورځ ده څویمه ورځ ده دوستانو دریمه ورځ ده او دریم کلاس دی لکه څنګه چې تاسو ته دوستانو معلومه ده مونږ هره شپه یو ساعت دغه صنف لرو او په دې کې مختلف موضوعګانو باندې خبره کوو نو که تاسو ټول ما سره یو کمنټ وکړئ چې تر څو صنف په خیر سره شروع کړو حاضري ټول په خیر سره ولګوئ شاباس کمنټ یې وکړئ چې مونږ حاضر یو استاده صنف شروع کا نو چې زه په خیر سره صنف شروع کم کلاس به شروع کو کمنټ یې راته وکئ په کمنټ کې صرف یس یس ولیکئ صحیح ده او د دې سره سره به انشاءالله نن زمونږ د واتساپ شماره هم تاسو سره شریکه شي تر څو تاسو مونږ په هغه ګروپ کې ایډ کو زیات ملګري م ایډ کړي دي کم چې پات دی هغوی به نن انشاءالله ایډ کوو صحیح ده دوستانو چې څوک حاضر دي راته یس ولیکئ په کمنټ کې چې کلاس په خیر سره شروع کو شاباس او پرونی سبق خو به د ټولو یاد وي او ان او سپیکینګ کې چې کوم سوالونه او جوابونه کړي وو امید دی چې هغه به هم د ټولو یاد وي صحیح ده انشاءالله ها کلاس شروع کو په خیر سره Okay, so let's get started. خپل سبق شروع کوو. Before we move on to the topic, what we are going to study today, I would like to give you some examples. Okay? د دې نه مخکې چې زه د نن موضوع شروع کړم چې نن زموږ ټاپک په ګرامر کې څه دی غواړم چې تاسو ته یو څو مثال ووایم تر څو تاسو ته واضحه شي چې نن زمونږ د ګرامر ټاپک څه دی یا نن زمونږ د ګرامر موضوع څه ده دوستانو غوږ ونیسئ ښه اوله جمله هغه زما ورور دی he is my brother he is my brother هغه یو زده کوونکې ده she is a student she is a student دا یو مارکر دی it is a marker it is a marker هغه یو ډرایور دی یا هغه یو موټر چلونکی دی he is a driver he is a driver
یا مثال هغه یوه ډاکټره ده هغه یعنی هغه جلی یوه ډاکټره ده she is a doctor she is a doctor دا یو صنف دی it is a class it is a class نو دوستانو تاسو دلته ولیدو چې ما په دې جملو کې د هی شی او it کلمې استعمال کړي هی شی او it ته په انګلش کې څه وایي هی شی او it ته په انګلش کې وایي subject pronouns څه ورته وایي دوستانو subject pronouns یعنی فاعلی ضمیرونه کم ضمیرونه فاعلی صحیح ده وس هی شی او it دا زمونږ د نن ګرامر درس موضوع ده چې هی چا دپاره استعمالیږي شی چا دپاره استعمالیږي it چا دپاره استعمالیږي او دا موږ څنګه کولی شو استعمال یې کړو صحیح ده انشاءالله نو په نن کلاس کې به تاسو د هی شی او it په استعمال باندې بالکل پوه شئ صحیح ده انشاءالله د دې نه مخکې دوستانو چې مونږه د سبجیکټ پروناونس په اړه خبرې وکړو چې یعنی فاعلي ضمیرونه یعنی څه فاعلي ضمیرونه صرف دا درې نه دي دوستانو څلور نور هم دي خو درې نن وایو څلور به په سبا کلاس کې وایو صحیح ده دوستانو داسې نه کوو په یوه ورځ هم مونږ کولی شو خو زه غواړم چې څه مونږ وایو چې پریکټیکلی وایو عملا چې انشاءالله بالکل تاسو پې پوه شئ نو نن صرف دا درې سبجیکټ پروناونس په اړه خبرې کوو دوستانو سبجیکټ پروناونس اول خو خبره دا ده چې پروناون څه ته وایي پروناون ګوره ناون خو تاسو پیژنئ ناون معنا اسم نوم صحیح ده ناون څه معنا ناون که زه دلته ولیکم NOUN ناون ناون معنا نوم اسم پروناون وی په ځای د ناون یعنی هغه کلمه چې د نوم پر ځای استعمالیږي هغې ته وروره pronoun وی Now what is a noun? A noun is a naming word. Yeah, a noun is a name of person, place, thing. Noun د یو شخص د یو ځای د یو شي نوم دی او pronoun instead of noun. Pronoun is used instead of noun. Pronoun هغه کلمه ده وروره چې هغه د noun په ځای کې استعمالیږي د څه په ځای کې استعمالیږي د noun په ځای کې یعنی pronoun د noun پر ځای استعمالیږي تر څو د noun تکرار څخه مخنیوی وکړي په دې مونږ خبره نه کوو ما صرف تاسو ته هغه آیډیا درکړه اوس سبجیکټ پروناونس ته په پښتو کې څه وایي سبجیکټ پروناونس ته په پښتو کې مونږ وایو فاعلي ضمیرونه کم ضمیرونه فاعلي ضمیرونه سبجیکټ پروناونز معنا فاعلي ضمیرونه هغه ضمیرونه چې د جملې په شروع کې اکثر استعمالیږي او د یو عمل کوونکی وي صحیح ده doer of an action صحیح ده اصلا خو سبجیکټ څه ته وایي فاعل ته وایي عمل کوونکی سبجیکټ د doer of an action یعنی په یو جمله کې به سبجیکټ د doer وي یعنی یو کار به ترسره کوي صحیح ده او یا سبجیکټ هغه کس هغه ځای یا هغه شي ته ویل کیږي چې د هغې په اړه په جمله کې خبرې کیږي صحیح ده نو راځو خپل موضوع ته چې سبجیکټ پروناونز مونږ سره په انګلیسي کې اووه دانې دي دوستانو څو دانې دي اووه دانې هی شي it I you we they صحیح ده خو نن مونږه په سبجیکټ پروناون کې صرف درې دانې وایو څو دانې وایو دوستانو درې اول سبجیکټ پروناون دوستانو مونږ سره دی هی هی معنا هغه هی معنا څه هغه هی د هلک دپاره یا د سړي دپاره استعمالیږي صحیح ده هی مونږ چا دپاره استعمالو د هلک دپاره یا د سړي دپاره مونږه هی استعمالو څه استعمالو هی استعمالو صحیح ده شي هغه شي څه معنا
هغه شي مونږه د جلۍ دپاره استعمالو. د چا دپاره استعمالو؟ د یو جلۍ دپاره. صحیح ده؟ او اټ دا. اټ څه معنا دوستانو؟ دا. صحیح ده؟ اټ مونږ څه دپاره استعمالو دوستانو؟ دا د مونږه د اوبجیکټس لپاره، لکه د شیانو دپاره. صحیح ده؟ بېجانه شیانو دپاره مونږ څه استعمالو؟ اټ استعمالو. صحیح ده؟ نو مونږ نن څه وویل دوستانو؟ subject pronouns. تاسو ته اول ما دا خبره وکړه چې pronouns څه معنا؟ ضمیر. pronouns څه معنا دوستانو؟ ضمیر. pronoun ته په پښتو کې ضمیر وایي، خو دلته دوستانو مونږ سره subject pronouns دي، یعنی فاعلي ضمیرونه. کوم ضمیرونه؟ فاعلي. هغه ضمیرونو ته ویل کیږي چې کوم د فاعل پر ځای کې استعمالیږي. د څه پر ځای کې استعمالیږي؟ د فاعل. یعنی subject pronouns are used instead of a subject in a sentence. صحیح ده؟ subject pronouns چې کوم دي دوستانو، یعنی فاعلي ضمیرونه، هغه ضمیرونه دي چې هغه د سبجیکټ پر ځای استعمالیږي، فاعل پر ځای استعمالیږي. فاعل څه معنا؟ چې یو عمل ترسره کوي، هغې ته فاعل وایي، په انګلش کې ورته سبجیکټ وایي. نو دا سبجیکټ پروناونس چې دي دا به د جملې په شروع کې استعمالیږي، د مین ورب نه مخکې، یعنی د فعل نه مخکې به استعمالیږي. صحیح ده؟ او دا به د څه پر ځای استعمالیږي دوستانو؟ د سبجیکټ پر ځای به استعمالیږي. د څه پر ځای به استعمالیږي؟ د سبجیکټ. ما تاسو ته ویلي چې هی هغه د هلک دپاره استعمالیږي. صحیح ده؟ لکه مثلا زه وایم چې احمد is my brother. احمد زما ورور دی. نو اوس غواړم چې بله جمله د احمد په اړه وکړمه. نو زه به څه ویم دوستانو؟ احمد is my brother. احمد زما ورور دی. څه مې ویلي دوستانو؟ احمد is my brother. احمد زما ورور دی. هغه یو شاګرد دی. وګوره، هغه یو شاګرد دی. نو احمد هلک دی که نه دوستانو؟ نو څنګه به ویم؟ he is a student. څه مې ویل دوستانو؟ he is a student. هغه یو شاګرد دی. نو ګوره، د احمد پر ځای ما د څه کلمه استعماله کړه؟ د هی کلمه مې استعماله کړه. صحیح شو دوستانو؟ او احمد مونږ سره فاعل دی د جملې که نه؟ نو د هغې پر ځای ما سبجیکټ پروناون یعنی فاعلي ضمیر هی استعمال کړو. دوباره مې هغه تکرار نه کړو. دویمه جمله وګوره. زه وایم چې لیلا is a doctor. څه مې ویلې دوستانو؟ لیلا is a doctor. لیلا یوه ډاکټره ده. نو اوس لیلا خو مونږ سره جلۍ ده که نه؟ لیلا مونږ سره څه ده دوستانو؟ جلۍ ده. نو زه به څنګه وویمه؟ لیلا is a doctor. لیلا یوه ډاکټره ده. چې ویم هغه یوه ښه ډاکټره ده، نو څنګه به ویم دوستانو؟ she is a good doctor. she is a good doctor. غواړم دلته درته ولیکم دوستانو. ګوره، ما څه وویلي؟ اوله جمله مې څنګه وویلې دوستانو؟ ما وویلې چې علي is، وبخئ، احمد is my brother. احمد زما څه کیږي دوستانو؟ زما رور دی. څه مې ویل دوستانو؟ احمد is my brother. احمد زما رور دی. غواړم چې دلته ووایم چې هغه شاګرد دی. نو احمد خو دوستانو مونږ سره څه شی شو؟ احمد خو یو هلک دی. نو ما تاسو ته چې د هلک دپاره د هغه دپاره مونږ څه استعمالو؟ هی. نو زه ویمه چې he is، هغه he is a student. هغه یو زده کوونکی دی. ګوره، د احمد پر ځای مې څه استعمال کو؟ هی مې استعمال کو. نو ما تاسو ته وویلې که نه، دلته د جملې فاعل مونږ سره چی دی؟ احمد دی که نه؟ نو د فاعل پر ځای ما سبجیکټ پروناون یعنی فاعلي ضمیر مې استعمال کو. he is a student. مطلب یو شو. د دې تکرار یې څه کو؟ ختم کړو. اوس فار ایگزامپل که زه داسې ویم دوستانو، لیلا is a doctor. لیلا یوه ډاکټره ده. ګوره، لیلا is a doctor. لیلا یوه ډاکټره ده. نو زه به اوس غواړم چې ویم چې هغه یوه ښه ډاکټره ده. څنګه و دوستانو؟ هغه یوه ښه ډاکټره ده. نو زه به څنګه ویم دوستانو؟ she is a good
doctor. څه مې ویل دوستانو؟ she is a good doctor. د لیلا پر ځای ما د څه کلمه استعماله که دوستانو؟ د شي کلمه مې استعماله که. نو شي مونږ سره څه دی دوستانو؟ subject pronoun دی. صحیح دی انشاءالله. he هغه هلک، she هغه جلی، it دا. ما تاسو ویل چې he هلک دپاره مذکر دپاره، she مؤنث دپاره او it د بیجانه things دپاره objects دپاره. لکه مثال دا مارکر دی، it is a marker. څنګه دوستانو؟ it is a marker. وګورئ دوستانو it is a marker. صحیح ده؟ یا مثال دوستانو دا یو صنف دی، it is a class. څنګه دوستانو؟ it is a class. نو وګورئ دوستانو ما تاسو ته په اوله کې دا خبره وکړه چې subject pronouns are used before main verb. یعنی subject pronouns چې کوم دي فعلي ضمیرونه دا به د ورب نه یعنی main verb نه اصلي verb نه به مخکې فعل نه به مخکې راځي. ګوره he is نه مخکې راغلی که نه، شیم is نه مخکې راغلی او اټم is نه مخکې راغلی. نو داسې نشو کولی چې دا he she it د دې is نه وروسته لکه داسې ووایو چې مثلا مین ورب نه وروسته، البته مین ورب نه وروسته یې نشو راوستی. صحیح ده؟ اوس مثال که داسې یو مثال راشي چې لکه هغه کرکټ لوبه کوي، he plays cricket. څنګه دوستانو؟ he plays cricket یعنی هغه د کرکټ لوبه کوي every day هره ورځ. صحیح ده؟ he plays cricket. و داسې نشو کولی چې دا plays مخکې کو he وروسته کو. صحیح ده؟ دا بیا غلط راځي ځکه چې subject pronouns به د main verb نه مخکې استعمالیږي. he plays cricket هغه کرکټ لوبه کوي. نو نننۍ موضوع دوستانو زمونږ د subject pronoun ده. د څه ده دوستانو؟ subject pronouns یعنی فعلي ضمیرونه. په انګلیسي کې مونږ سره اصلا اووه دانې فعلي ضمیرونه دي. There are 7 subject pronouns in English and they are he, she, it, I, you, we, and they. But today we are going to talk about he, she, and it. And we are going to learn how to use he, she, and it practically in sentences. صحیح ده؟ نن به مونږ صرف he, she او it په اړه خبرې کوو چې he, she او it به مونږ چرته او څنګه استعمالو. تاسو ما دا واضحه کړه. هلک دپاره he مذکر، مؤنث دپاره she او objects things دپاره مونږ څه استعمالو؟ she. راځو لاندې مثالونه ګورو دوستان. دا خو ما تاسو ته جنرال څه معلومات درکړه. صحیح ده دوستانو؟ he معنا هغه، he څه معنا دوستانو؟ هغه. یعنی دلته یې لیکلی is used for males. is used for males یعنی he استعمالیږي د څه لپاره؟ د مذکر لپاره. د څه لپاره دوستانو he استعمالیږي؟ د مذکر دپاره یعنی د هلک دپاره یا د سړي دپاره. مثال ګورو هغه یو ښوونکی دی. ګوره هغه یو ښوونکی دی. نو د سړي په اړه لږ خبره کوم که نه چې یعنی هغه یو ښوونکی دی. نو زه به دلته څنګه ووایم؟ هغه ته په انګلش کې څه وایي؟ هغه ته په انګلش کې وایي he. هغه he is دی پرونه مو ویلې که نه یو teacher. he is a teacher هغه یو ښوونکی دی. هغه څه دی دوستانو؟ هغه یو ښوونکی دی. صحیح ده؟ دویمه جمله دوستانو وګورئ دی یو زده کوونکی دی یا هغه یو زده کوونکی دی. ګوره یاد ساتئ دوستانو دلته ما ورته لیکلی هغه خو زیاتره په پښتو کې مونږ ویو دا مطلب اوس هلک در سره ناست یو ته وایي چې دا یا دی یو زده کوونکی دی. نو هغه او دا دی مطلب یو معنا ورکوي. صحیح ده؟ نو مطلب دلته لیکلی دا یو یا دی یو زده کوونکی دی. نو دا به څنګه وایو یا هغه یو زده کوونکی دی څنګه به وایو؟ he is
student. هغه یو زده کوونکی دی یا دی یو زده کوونکی دی. صحیح ده؟ اوس یو هلک در سره څنګ کې ناست دی او کس درته وایي چې هلکه دا څه دی یا څه کار کوي، څه وظیفه یې ده، نو ته ورته وایي چې دا یو زده کوونکی دی یا هغه یو زده کوونکی دی، نو ته وایي چې he is a student. څنګه دوستانو؟ he is a student. صحیح ده؟ اوس مثال زه دلته یو بل ملګری ما سره ولاړ دی دوست او هغه یو ډاکټر دی او زه غواړم چې تاسو ته ویم چې هغه یو ډاکټر دی. صحیح ده؟ مثلا هغه یو ډاکټر دی نو زه به څنګه ویم چې هغه یو ډاکټر دی؟ he is a doctor. څنګه ویم دوستانو؟ he is a doctor. صحیح ده انشاءالله؟ یا مثال زه یم چې هغه یو ډریور یعنی موټر چلوونکی دی، هغه یو موټر چلوونکی دی، نو څنګه به ویم دوستانو؟ he is a driver. زبردست ماشاءالله. ښه اوس تاسو ما ته د هی دپاره یو جمله په کمنټ کې ولیکئ. شاباس. هی دپاره یو مثال په کمنټ کې ولیکئ چې سم لیکئ. هغه یو انجینر دی، هغه یو فور ایگزامپل چې څه هم وي یو دکاندار دی، هغه یو استاذ دی، هغه یو چې څه هم وي یو جمله راته ولیکئ. شاباس. چې زه پوه شم چې تاسو د هی په استعمال باندې پوه شئ. شاباس. بیا به مخکې لاړ شو د شي جملې به ووایو. شاباش. ښه دوستانو وملیکلو. راځو دوستانو د شي په اړه خبرې کوو. ما تاسو ته مخکې وویلې چې شي مونږه is used for females. شي چې دی مونږ سره د فیمیلز دپاره استعمالیږي، د مؤنث دپاره استعمالیږي، د جنۍ دپاره استعمالیږي. صحیح ده؟ لکه مثال هغه یو ډاکټره ده، هغه یو ډاکټره ده. دا مونږ په انګلش کې څنګه وایو؟ she is a doctor. څنګه دوستانو؟ she is a doctor. هغه یوه ډاکټره ده یا هغه یوه نرسه ده یا دا یوه نرسه ده. نو زه به څنګه وایم؟ she is a nurse. she is a nurse. یا مثال دوستانو هغه یوه زده کوونکې ده، هغه یوه زده کوونکې ده. نو دا به څنګه ویم دوستانو؟ she is a student. she is a student. یا مثال هغه زما خور ده، دا به څنګه ویم دوستانو؟ she is my sister. she is my sister. دلته غواړم درته ولیکم، ګورې اسانه دی. هغه زما خور ده. she is my sister. سمې ولیکو دوستانو؟ she is my sister. هغه زما زده کوونکې ده. she is my student. سمې ویل دوستانو؟ she is my student. هغه زما زده کوونکې ده. صحیح ده دوستانو؟ نو شي مونږ چا دپاره استعمالو دوستانو؟ it is used for females. د مؤنث دپاره مونږ د څه کلمه استعمالو؟ د شي کلمه. مثال هغه یوه ښه ډاکټره ده. she is a good doctor. څنګه دوستانو؟ she is a good doctor. زبردست. she is a good doctor. نو شي مونږ د چا دپاره استعمالو دوستانو؟ د مؤنث دپاره. هی هلک دپاره یا سړي دپاره، مطلب میلز دپاره، مذکر دپاره. او شي د چا دپاره؟ شي مونږه د فیمیلز یعنی مطلب د مؤنث دپاره استعمالو. صحیح ده دوستانو؟ ښه زه تاسو ته یو مثال وایم. زه ویمه چې فور ایگزامپل عرفان زما ملګری دی. څه مې ویل دوستانو؟ عرفان زما ملګری دی. نو زه به ویمه چې عرفان is my friend. غواړم دلته ولیکم دوستانو
اوس به تاسو ما ته ووایئ چې زه څه وکړم. عرفان is my student. څه مې ولیکو دوستانو؟ عرفان is my student. څه مې ولیکل دوستانو؟ عرفان is my student. عرفان زما شاګرد دی. یا عرفان is my friend. چې څه ستاسو خوښه وي. student په ځای به زه ولیکم چې عرفان is my friend. عرفان زما ملګری دی. څه مې ولیکل دوستانو؟ عرفان is my friend. عرفان زما ملګری دی. او زه غواړم چې داسې ولیکم چې هغه یو استاد دی. هغه یو ښوونکی دی. عرفان زما ملګری دی او هغه یو ښوونکی دی. نو څنګه ولیکم هغه یو ښوونکی دی؟ په کمنټ کې راته ولیکئ. شاباس. زر زر بیرته زه لیکم. شاباش. هغه یو ښوونکی یعنی یو استاد دی، یو ټیچر دی. بس درته مې وویلې ټیچر، نو نور پکې څه پاتې شو. شاباس. زر زر دوستانو. هغه یو ښوونکی دی، هغه یو استاد دی، یا په یو حساب هغه یو ټیچر دی. ټیچر مې درته وویل صرف پکې یو دوه کلمې نور اضافه کول دي چې اوس به پته ستاسو ولګي چې پروني درس باندې تاسو پوه شوي که نه، چې تاسو ورسره هغه پرونی درس چې کوم ویلی هغه پکې استعمالوئ که نه. هغه یو استاد دی. هغه دپاره څه استعمالو؟ مذکر دپاره. شاباس دوستانو. کمنټ کې راته زر زر ولیکئ. جوابونه راځي که نه؟ صحیح لیکي که نه غلط یې لیکئ؟ صحیح لیکي؟ دلته راسره دا ورور مې ناست دی، پوښتنه ترې کوم چې صحیح لیکئ که نه صرف ته زبردست زبردست کومه. صحیح لیکي؟ زبردست زبردست. او هغه ا پکې استعمالوئ که نه استعمالوئ؟ ا ټیچر. زبردست. بس تاسو پروني درس باندې پوه شوي. زبردست. منم. نو څنګه به ووایې دوستانو؟ عرفان is my friend. عرفان زما ملګری دی دوستانو. he is هغه he is a teacher. که اوس چا دغه انې استعمال کړی نو په پرون کلاس نه دی پوه شوي دوستانو. او که چا استعمال کړی نو well done, fantastic, outstanding, ډېر مزیدار. که تاسو استعمال کړی بس تاسو په پرون کلاس پوه شوي او بس ډېر ښه. او که نه مې استعمال کړی نو پرون کلاس باندې نه یې پوه شوي یا په پرون کلاس کې نه وئ. he is a teacher. هغه یو څوک دی؟ هغه یو استاد یا هغه یو ښوونکی دی. زبردست. ماشاءالله ډېر ښه. بله جمله لیکم دوستانو. لیکمه فور ایگزامپل لیکمه چې سارا is a teacher یا سارا is a student. سارا یوه زده کوونکې ده دوستانو. څه مې ولیکل دوستانو؟ سارا is a student مې ولیکلو. ښه student مې دغه کړی. اوس به صحیح شي. دا به داسې کوم student. دوستانو ما ولیکلو چې سارا is a student. څه مې ولیکل دوستانو؟ سارا is a student. سارا یو زده کوونکې ده دوستانو. اوس به تاسو ماله دا ووایئ چې زه څنګه وویمه چې هغه یو خاص شاګرده یا یو ښه زده کوونکې ده. یعنی هغه یوه ښه زده کوونکې ده. ګوره سارا is a student. یا زه اسانه کم درته دوستانو. سارا is a student. سارا یو زده کوونکې ده. هغه زما زده کوونکې ده. زما یعنی زما شاګرده ده. نو څنګه زه وویمه؟ سارا یوه زده کوونکې ده. سارا is a student او هغه زما زده کوونکې ده. زما ته په انګلش کې مای وایي دوستانو. نورې تاسو جوړ کړئ. شاباس. الاله هغه زما زده کوونکې ده. شاباش. زر زر دوستانو. هغه زما زده کوونکې ده. شاباش. ډېره لا well done, brilliant. شاباش. شاباس دوستانو چې داسې تاسو په کلاس کې ما سره اکټیو فعالیت کوئ بیا کلاس ډېره مزه کوي. او دا چې زه لګیم that's not enough. You need to be active in the class. You need to be very active. تاسو باید ډېر فعال اوسئ. شاباس students. شاباس. right. هغه زما زده کوونکې ده. write it in the comment box. هغه زما زده کوونکې ده. هریا.
زر کوي. hurry up معنا زر کوي. hurry up. hurry up. be fast تیز شي. شاباس. be fast تیز شي. be fast. کمنټ راځي او صحیح لیکي کنه. very nice. well done. well done. نو دوستانو وبوای چې هغه زما زده کوونکې ده. she is my student. ډیراله. she is my student. هغه زما زده کوونکې ده. outstanding. منم. ډیر ښه ډیر مزیدار. ښه مخکې راځو دوستانو خبره په اټ کوه. په څه باندې کوو دوستانو؟ په اټ باندې. اټ ته په پښتو کې وایي دا. دې لپاره خو تاسو دسم استعمالوی شئ دا. که چا لږ څه ناسه انګلیسي ویلي تاسو به دا پتې چې دس ته هم په پښتو کې دا وایي. خو دلته مونږ اټ as a subject pronoun خبره کوو چې اټ معنا دا is used for objects, animals or things. اټ چې دی موسلی مونږ د objects شیانو لپاره استعمالو. things لپاره استعمالو. animals لپاره هم کولی شئ چې استعمال یې کړئ. صحیح ده؟ او یا مونږ کولی شو چې generally things لپاره مثلا دا دروازه ده. it is a door. it is a door. نو دا مونږ د objects, animals, things لپاره څه کولی شو دوستانو؟ استعمالولی شو. ګوره he مذکر دپاره. she مؤنث دپاره دوستانو. نو it څه دپاره دوستانو؟ it for things. for things non-living things یا animals دپاره هم تاسو کولی شئ استفاده یې کوئ. صحیح ده دوستانو؟ مثال ته ګورو. دا یو کتاب دی دوستانو. دا یو کتاب دی. it is a book. it is a book. څنګه دوستانو؟ it is a book. دا وګورئ دوستانو. دا یو قلم دی دوستانو. څنګه دوستانو؟ دا یو قلم دی. دا یو قلم دی. it is a pen. څنګه دوستانو؟ it is a pen. دا یو قلم دی. اوس تاسو دوستانو ماته داسې ولیکئ چې دا یو موټر دی. شاباس. راته ولیکئ دا یو موټر دی. شاباس دوستانو. ماته ولیکئ چې دا یو موټر دی. زبردست. دا یو موټر دی. شاباس دوستانو. دا یو موټر دی. ډیر اسانه دی. دغه ځای کې صرف فرق راوستل دی. دا یو موټر دی دوستانو. شاباش. دا یو موټر دی. دا یو موټر دی دوستانو. شاباس شاباس شاباس. دا یو موټر دی. ولیکئ په کمنټ باکس کې راته. زبردست. لګې دي؟ کمنټس راځي. well done. outstanding. brilliant. شاباش. very good. داسې اکټیو چې اوسئ نو ډېره مزه کوي. شاباس. دا یو موټر دی. نو څنګه به وایې دوستانو؟ زبردست. it is. څه به ویم دوستانو؟ او ورسره وویمه it is a it is a car. ډېر مزیدار. او ځکه ویم چې کانسوننټ دی. it is a car. دوستانو دا جمله م راته ووایي بیا مخکې ځو. دا یو چوکۍ ده. دا یو چوکۍ ده. چوکۍ ته چیر وایي. نور به څه اسانه شي. شاباس. چوکۍ درته پکې ما وویلې دوستانو. شاباش. دا یو چوکۍ ده دوستانو. زر زر. شاباس. اوس ونې لیکئ چې it is a چوکۍ. شاباس دوستانو. چیر ورته وایي. ښه دوستانو. دا یو چوکۍ ده دوستانو. شاباش. خیر ده که چوکۍ م لیکئ ولیکئ بیا به زه درته ولیکم. شاباس. دا یو چوکۍ ده دوستانو. very good. well done. well done. شاباش. be fast. be fast. تیز شئ. شاباس. be fast دوستانو. very good. very good. شاباش. outstanding. دوستانو وم لیکلو. کمنټ راځي. زبردست. that is beautiful. it is a chair. دا یو چوکۍ ده. outstanding.
نو دوستانو دا زمونږ د هی شي او اټ په اړه باندې کلاس امید دی چې تاسو پوه شوي دي زی پورې راځو یو څو نور مثالونه دي دلته دا لولو هغه یو کتاب لولي دا په انګلیش کې مونږ څنګه وایو چې هغه یو کتاب لولي نو ما تاسو ته چې هغه ته په انګلیش کې څه وایي هی نو هغه یو کتاب لولي هغه he is reading لولي پرون تاسو ویلي اسمانه یو he is reading هغه لولي یو book کتاب اوس ما سره ریډ کوي شاباس repeat after me ما نه وروسته تکرار کوي دوستانو he is reading a book یو ځل بیا he is reading a book very nice beautiful دویمه جمله هغه ډوډۍ پخوي یا په یو اصطلاح هغه خواړه پخوي هغه څه پخوي خواړه یا ډوډۍ خو موږ ورته په نارمل دغه کې پښتو کې موږ ورته داسې وایو چې هغه ډوډۍ پخوي یعنی هغه خواړه پخوي یا ډوډۍ صحیح ده نو موږ داسې وایو چې شي هغه جنۍ ده که نه هغه نو وایو چې she is cooking cooking څه ته وایي پخولو ته وایي دوستانو cooking څه ته وایي دوستانو پخولو ته وایي she is هغه پخوي cooking the meal یعنی خواړه یا ډوډۍ understand she is cooking the meal یو ځل ما سره ووایي دوستانو she is cooking the meal fantastic very good دا یو ښکلې ورځ ده دوستانو دا یو ښکلې ورځ ده دا به موږ په انګلیش کې څنګه وایو دوستانو چې دا یو ښکلې ورځ ده دوستانو دا به موږ داسې وایو دوستانو it is a beautiful day ګوره دوستانو it is a beautiful day ما سره ووایي it is a beautiful day beautiful یا beautiful understand beautiful یا beautiful it is a beautiful day زبردست ډیر ښه ماشاءالله ډیر مزیدار نو دا زمونږه د نن ورځې ګرامر دوستانو he she او it دې ته په انګلیش کې څه وایي دوستانو دې ته په انګلیش کې وایي سبجیکټ پروناون کوم ورته وایي دوستانو سبجیکټ خو یاد دې وي چې سبا تاسو څوک پوښتنه وکړي چې سبجیکټ پروناونز کوم دی او ته ورته چې he she it او بس نه دوستانو subject pronouns ودانې دي there are 7 subject pronouns how many subject pronouns are there there are 7 but today we have just studied 3 of them مونږ د دې نه صرف 3 نن ویلې چې یو he دی دوستانو the first one he second one she and the third one was it we have studied these 3 now tomorrow we will discuss I you we they زه ته مونږ او تاسو دا به دوستانو مونږ سبا وایو he she it subject pronouns دا څنګه استعمالیږي هغه باندې مونږ خبره وکړه اوس تاسو ماته په کمنټ باکس کې ووایئ چې آیا تاسو په he she او په it باندې پوه شوئ که نه شاباس دوستانو کمنټ کې راته ووایئ دوستانو چې آیا په he she او it باندې تاسو پوه شوئ که نه شاباش yes یا no که پوه شوي یې yes ولیکئ دوستانو که نه یې پوه شوي دوستانو no ولیکئ شاباس زر دوستانو که پوه شوي یې yes راته ولیکئ او که نه یې پوه شوي چې تکرار کم شاباس دوستانو
دوستانو که پوه شوي یس راته ولیکئ او که نه یې پوه شوي نو چې بیا تکرار که مخکې نظم دوستانو دی که نه یې پوه شوي دوستانو مخکې نظم I'll not go ahead شاباش ما ته ووایئ چې پوه شوئ که نه یس راځي زیات که نو زبردست ډېر ښه ماشاءالله ښه دوستانو چې تاسو په سبجیکټ پروناونز هی شي او اټ باندې پوه شوئ that's outstanding now your homework for tomorrow is to write three examples sentences for he she and it د he لپاره 3 جملې د she لپاره 3 جملې او د it لپاره 3 جملې چې په مجموع کې 9 جملې شوي او یو جمله زما د پاره خیر د اضافه ولیکئ صحیح ده نو چې شي 10 جملې دوستانو دا به ولیکئ او دوستانو زمونږ د واتساپ شمیره به اوس تاسو ته په کمنټ کې ولیکل شي او هغه کمنټ به زه به پین کړم صحیح ده او بس هغې نه زمونږ شماره اخیستی شي او موږ سره په واتساپ رابطه کولی شئ د ګروپ لپاره صحیح ده دوستانو ښه دوستانو د ګرامر نه وروسته نن راځو ورډز وایو پرون هم سپیکینګ کړی نن به ورډز کوو چون وخت داسې وي چې هر یو شی باید چې عملا ووایو نو مونږ لږ ټایم پې زیاته نو خیر دی یو ورځ به ورسره الفاظ او جملې یو ورځ ورسره سپیکینګ صحیح ده دوستانو راځو daily English words with meaning and examples یعنی کوم الفاظ چې په روزمره زندگی کې ډېر زیات استعمالیږي هغه مونږ تاسو ته را غونډ کړي دي را جمع کړي هم دي او نن به پې خبره کوو اولینی لغات دوستانو مونږ سره دی اپل څنګه دوستانو اپل مړه مړې ته په انګلش کې څه وایي دوستانو مړې ته په انګلش کې وایي دوستانو اپل څه شی دوستانو اپل 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 صحیح ده دوستانو مثال زه یو مړه خورم تاسو ته ما ویلو دوستانو چې هر لغات لپاره هر لفظ د پاره به جمله جوړو ضرور دا نه چې ماړی ته په انګلیش کې اپل وای او بس زه ټوله ورځ یو کس اپل 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 نو څه معنا نه دوستانو جمله ضرور ده استعمال ضرور دی دوستانو صحیح ده اپل معنا مړه زه یو مړه خورم زه یو مړه خورم زه ته په انګلیش کې څه وای آی خوړلو ته په انګلیش کې څه وای eating I am eating an apple دوستانو ان ولې راغلی دی پرون مې درته خبره کړې وه an apple ولې نه دی راغلی چې I am eating a apple ولې ځکه چې واول دی ښه دوستانو را سره تکرار کوئ I am زبردست eating an apple I am eating an apple I am eating an apple ماشاءالله ډېر ښه ډېر ښه او مثلا ته وایې چې دا یو مړه ده مثلا لاس کې ما نیولې ده نو زه یم وختي مې ویلې که نه it is an apple څنګه دوستانو it is an apple زبردست اوس دوستانو تاسو ما ته دا ووایئ چې زه مړه خوښوم څنګه دوستانو زه مړه خوښوم یا زما مړه خوښیږي صحیح ده نو اوس تاسو را دا ووایئ چې زه مړه خوښوم یا زما مړه خوښیږي نو خوښولو ته په انګلیش کې لایک وایي دوستانو څه ورته وایي لایک دا دی دوستانو لایک LIKE ولیکئ دوستانو په کمنټ کې زه مړه خوښوم شاباس ولیکئ دوستانو زه لایک ته په انګلیش کې چې دی خوښول ته په انګلیش کې لایک وایي دوستانو اوس ولیکئ زه مړه خوښوم شاباس زه مړه خوښوم زه ته په انګلیش کې څه وایي دوستانو زه مړه خوښوم او خوښول خو ورته ما ولیکو لایک شاباش زر زر دوستانو د کېږي به نه شاباش بی فاس هریه شاباش جواب زر راکوئ دوستانو د کېدل به پکې نه وي ښه که څوک نشي لیکلی ټایم لیکلو کې وخت ورنه زیات لګېږي ووایه ځان سره ووایه په جګ اواز ووایه چې هلته شاوخوا خلک ناست شي چې حیران شي چې دا څه کوي شاباش دوستانو
زر 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 زه تر هغې مخکې نه ځم چې تاسو ماته جواب رانه کړئ. شاباس کمنټ یې راځي صحیح لیکي که غلط لګې دي. صحیح دي که غلط دي؟ او ان ما ورته ویل چې زه مړه خوښوم، زه یو مړه خوښوم به ما نه وي. ښه I like زبردست I like که زه ویم چې زه یو مړه خوښوم I like an apple او که زه ویم چې زه مړې خوښوم I like apples. very nice very nice. دویم لغات ته زو دوستانو، دویم لغات ته دوستانو کتاب. کتاب ته په انګلش کې څه وایي دوستانو؟ کتاب ته په انګلش کې دوستانو وایي بوک. بوک بوک. ما سره تکرار کړئ دوستانو. بوک بوک بوک. کتاب. کتاب ته په انګلش کې وایي بوک. مثال دوستانو دا یو ښه کتاب دی. دا یو ښه کتاب دی دوستانو. دا یو ښه کتاب دی. ما سره کتاب دی لاس کې مې نیولی دی مثال او زه ویم چې دوستانو دا یو ښه کتاب دی. نو زه به څنګه ویم دوستانو؟ زه به وایم چې this. څنګه به ویم دوستانو؟ This is a good book. تکرار کړئ را سره. This is a good book. دا یو ښه کتاب دی دوستانو. صحیح ده دوستانو؟ this دا is دی a یو good ښه book کتاب. صحیح ده دوستانو؟ اوس راته دوستان تاسو په کمنټ کې داسې ولیکئ چې دا زما کتاب دی. this is زما کتاب دی یا it is دواړه ورته استعمالولی شي. شاباس راته ولیکئ ورته دا زما کتاب دی دوستانو. ولیکئ راته دا زما کتاب دی دوستانو. شاباش شاباش. very good very good. keep on. شاباس beautiful. شاباس دوستانو. write in the comment box دا زما کتاب دی. دا زما کتاب دی. شاباس. دا کتاب ورته زما دی. دا ستا خو نه دی خو زه خیر بس ووایم نو پرابلم. شاباس دوستانو. د هر چا په کتاب باندې دعوه کوئ خو زه خیر. ولیکئ دوستانو ورته دا زما کتاب دی. ډېر ښه ډېر اعلی. very nice brilliant brilliant excellent. کمنټس راځي او صحیح دی که غلط دی؟ یاره که ستاسو خو انګلش یاد دی بېخه ډېر ښه ډېر ښه. تاسو غوسه پورې چېرته غلطي نه ده کړې په کمنټس کې. ماشاءالله ښه تکړه تکړه زده کوونکي الله راکړي. ښه منم ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. دا زما کتاب دی دوستانو. زبردست. وبلیکي چې this is زما my او کتاب ته څه وایي دوستانو؟ book. this is my book. ډېر اعلی. very nice fantastic. ښه دوستانو خبره دې هیره نه وي چې مونږه د واتساپ شمیره چې ده په کمنټس کې لیکلې ده او کمنټ مونږه پین کړی دی نو تاسو کولی شئ چې هغه ځینې هغه شمیره والئ او د واتساپ ګروپ لپاره یعنې ګروپ شاملېدلو لپاره مونږ سره رابطه وکړئ. صحیح ده دوستانو؟ ښه راځو دوستانو مخکې دریم لغات ته. دریم لغات ته دوستانو. دریم لغات دی دوستانو مونږ سره چوکۍ یا څوکۍ. مونږ چې کله وایو چې مثال زیاتره خلک ورته څوکۍ وایي زیاتره ورته چوکۍ وایي دواړه صحیح دي. صحیح ده؟ نو دوستانو چوکۍ ته په انګلش کې څه وایي؟ چوکۍ ته په انګلش کې وایي دوستانو chair. chair chair. یو ځل ما سره تکرار کړئ. chair chair chair. چوکۍ ته په انګلش کې وایي chair. صحیح ده؟ ښه اوس chair خو مونږ سره چوکۍ شوه. اوس ته یو کس ته وی چې مهرباني وکړه. څه وکړه؟ لطفا یا مونږ وایو لطفا یا مهرباني وکړه په څوکۍ کښېنه. څه وکړه؟ مهرباني وکړه په څوکۍ باندې کښېنه. نو مونږ به په انګلش کې څنګه وایو چې مهرباني وکړه په څوکۍ یا په چوکۍ باندې کښېنه؟ نو مونږ به داسې وایو مهرباني وکړه please sit کښېنه
on the chair په چوکۍ باندې. صحیح ده دوستانو. Please sit on the chair. ماشاءالله. اوس به راته تاسو دوستانو مثال ووایئ چې دا زما چوکۍ ده. دا زما چوکۍ ده. دا دی دا زما چوکۍ ده. نو ستاسو خو نه ده، خو زه خیر اوس ستاسو هم شوه. ځه ورته ووایئ دوستانو، ورته دا زما چوکۍ ده دوستانو. کمنټس کې راته ولیکئ دوستانو. هله شاباش. ډېر ښه. very nice. شاباس. be fast. hurry up. شاباس. write in the comment box. شاباس. دا زما چوکۍ ده دوستانو. څنګه به وایي دوستانو؟ دا زما چوکۍ ده. کمنټس راځي؟ جواب راځي که نه؟ صحیح لیکي که غلطه؟ دا زما چوکۍ ده دوستانو. شاباش. صحیح جواب ورکړئ که غلطه؟ زبردست. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. ماشاءالله. very intelligent students. ډېر لایق او ماشاءالله بااستعداده شاګردان یې. ماشاءالله. very nice. ډېر ښه. اوس برته زه ولیکم دوستانو. ولې ګورئ چې صحیح م لیکلی که غلط. this is my chair. this is my chair. outstanding. څلورم لغات دوستانو. dog. سپی. سپی ته په انګلش کې څه وایي دوستانو؟ سپی ته په انګلش کې دوستانو وایي dog. 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 صحیح ده؟ ما سره وایي dog. 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 صحیح ده؟ مثال ته وایي چې سپی غاپي یا سپی غپا کوي. صحیح ده؟ لکه سپی غاپي. نو سپی غاپي دا په انګلش کې مونږ څنګه وایو؟ The dog is barking. څنګه دوستانو؟ The dog is barking. یعنی سپی غاپي. The dog is barking. سپی غاپي. صحیح ده دوستانو؟ اوس تاسو ماله دا ووایئ چې هغه یو سپی دی. دا به څنګه په انګلش کې وایي دوستانو؟ شاباس. هغه یو سپی دی. هغه یو سپی دی دوستانو. دا به څنګه وایي په انګلش کې؟ شاباس. هغه ته په انګلش کې that وایي. خیر که څوک بلد نه وي ما یو اشاره درکه. that ورته وایي. څه ورته وایي دوستانو؟ that. شاباس. باقي تاسو خپله ولیکئ. ډېر ښه. very nice. well done. شاباس دوستانو. very good. شاباس دوستانو. د کیږئ به نه. شاباس شاباس. be active and be fast. شاباس. هغه یو سپی دی دوستانو. او یاد دې وي دوستانو که لایف بند شو بیرته به راځئ ښه. دغه لایف نه پوهېږم پوښتنه مې دوستانو نه م وکړه که تاسو ته هم چاته معلومات وي 1 ګنټه بعد بندیږي چې دا نوی چې لایف شروع کې دا مشکل پکې وي که نه زمونږ کې دغه مشکل دی. لږ معلومات د دې په اړه که کوم ورور سره یې بیا راله ووایې 1 ګنټه بعد لایف بند شي نو 1 ګنټه بعد به بیرته ما سره یو ځای کېږئ چې زه تاسو ته هومورک او د ګروپ په اړه یو څو خبرې کول غواړم. صحیح ده؟ او که ستاسو څه غوښتنه پوښتنې هغه هم کولی شئ. صحیح ده؟ چې لایف قطع شو بیرته انشاءالله په 1 منټ کې زه واپس بیرته لایف راځم. صحیح ده دوستانو؟ وی لیکلو دیټ از صحیح که غلطه؟ زبردست. زه به ولیکم دوستانو که صحیح م لیکلی نو تاسو دپاره یو چک چک یو کلیپینګ او که غلط هم لیکلی بیا هم تاسو دپاره کلیپینګ وخو م لیکلو که نه. زبردست. That is sorry. ما ویلی چې هغه وبخئ. That is a dog. That is a dog. هغه یو سپی دی. ډېر ښه ماشاءالله. دوستانو آخر لغات دی. last word. house. څه شی دی دوستانو؟ house. دوستانو کور. کور ته په انګلش کې څه وایي دوستانو؟ کور ته په انګلش کې وایي دوستانو house. 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 اوس ما سره تکرار کړئ. house. 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 زبردست. ډېر ښه ماشاءالله دوستانو. مثال دا زما کور دی. څنګه دوستانو؟ دا زما کور دی. دا به زه په انګلش کې څنګه وایم دوستانو؟
this is my house. څنګه دوستانو؟ this دا is they my زما house کور دا زما کور دی. This is my house. This is my house. دا زما کور دی دوستانو. زبردست ډیر ښه ماشاءالله ویل ډن فینټاسټیک. ها دوستانو اوس به ته ماته داسې ووایې چې زما کور غټ دی. زما کور غټ دی. غټ ته په انګلش کې بیگ وایي. څه ورته وایي دوستانو؟ بیگ. اوس راته مثال ولیکئ چې زما کور غټ دی دوستانو. شاباش. څه ورته وایي دوستانو؟ بیگ. اوس راته مثال ولیکئ چې زما کور غټ دی دوستانو. شاباش شاباش دی دوستانو. شاباش. زما کور غټ دی. شاباش شاباش. very good. be fast and be active. دوستانو که لایف ختم شو بیرته به راځئ دوستانو چې هوم ورک او د ګروپ په اړه در سره خبرې وکم دوستانو. صحیح ده انشاءالله. او د دې په اړه هم که چاته معلومات وي چې دا 1 غنټه بعد ولې بندیږي نو هم لس معلومات ما سره ډېر شریک کړئ. صحیح ده؟ شاباش دوستانو. جمله مې څه ویلې وه چې زما کور غټ دی دوستانو. کمنټس راځي که نه راځي؟ غلط دي که صحیح دي؟ right or wrong? Are you writing the correct sentence or incorrect? آیا صحیح لیکئ که غلطه؟ right or wrong? زما کور غټ دی دوستانو. شاباش. څنګه به لیکي؟ my house is څه شی دوستانو؟ big. my house is big. زما کور غټ دی دوستانو. my house is big. زما کور غټ دی دوستانو. نو دا دوستانو مونږ سره 15 لغتونه. now today we have studied subject pronouns he, she and it. نن مونږه subject pronouns ویلي. په subject pronouns کې دوستانو کم subject pronouns ویلي دوستانو؟ we have studied he, she and it. مونږه he, she او it ویلي چې دې ته په انګلش کې څه وایي دوستانو؟ they are called subject pronouns. they are called what? subject pronouns. دې ته په انګلش کې ورو دوستانو څه وایي؟ subject pronouns وایي. کم pronouns ته وایي دوستانو؟ subject pronouns. او دا څنګه استعمالیږي هغه هم مونږ خبره وکړه دوستانو. او زه امید لرم I hope that you all understood چې تاسو ټول به په دې باندې پوه شوي یئ. صحیح ده؟ د دې نه وروسته دوستانو مونږه څه ویلي؟ الفاظ او جملې. مونږ ویلي apple، مونږ ویلي book. څه مو ویل دوستانو؟ apple او apple نه وروسته هم څه ویل دوستانو؟ book او book نه وروسته هم دوستانو څه ویلي؟ chair او chair نه وروسته هم دوستانو څه ویلي؟ dog او dog نه وروسته هم دوستانو څه ویلي؟ house. څه ویل دوستانو؟ house. نو 15 words. We studied 5 words and we studied subject pronouns. And I hope that everyone understood. امید لرم چې ټول به پوه شوي یئ. اوس که تاسو څه پوښتنه وي ویلی شئ چې مطلب کم لغات وي کم ګرامر وي چې زه یو ځل تکرار کړم په کمنټس کې راته ولیکئ چې درته تکرار کړم او که نه پوه شوئ. که پوه شوي صرف یس تیز ولیکئ. شاباش دوستانو. او لایف چې کته شي بیرته به راشئ چې هوم ورک هم درته درکړم او د ګروپ په اړه درته خبرې هم وکړم ځکه چې دلته موږ څومره سبق وایو چې موږ او تاسو هغه هوم ورک هلته ونه لیکو، هوم ورک ونه لیږو، استادان یې ونه ګوري، نو هیڅ پته نه لګي چې آیا تاسو یادوئ که نه، تاسو مخکې ځئ که نه. او د دې سره دوستانو دغه کوم درس چې مونږ اوس وایو انسان دی پوه نشي دلته دوباره ویډیو هلته شیر کوو در سره، تاسو بیا دلته دوباره ځان سره کتلی شئ، بیا کتلی شئ. نو چې په کوم ځای کې هم درته مشکل وي تکرارا یې کتلی شئ. صحیح ده؟ نو ګروپ
کې شاملېدل دا ډېر زیات اړین او ضروري دي دوستانو. صحیح ده؟ دې کې به تاسو حتما برخه اخلئ دوستانو. صحیح ده؟ نو اوس تاسو ولیکئ چې پوهه شوئ. Did you understand? Everyone understood. Please write in the comment box yes or no. Did you understand today's topic? Shabas. Everyone understood what we studied today. آیا ټول پوه شوئ چې څه مو ویلې او شماره چې دا لیکل شوې ده په کمنټ کې ښه دوستانو؟ هشته پین شوې نه ده؟ نشو کوي نمبر نشي کوي. خو ما تاسو ته ویل دوستانو چې څه مشکل به وي په دې کې، نو تاسو کولی شئ دوستانو چې د واتساپ شمیرې دپاره زمونږ په ټیک ټاک باندې ډایرکټ میسج وکړئ او یا هم زمونږ یوټیوب چینل ته لاړ شئ دوستانو او هلته کې زمونږ د واتساپ شمیره موجوده ده، د هغې څخه یې اخیستلی شئ دوستانو. صحیح ده؟ او مونږ سره رابطه وکړئ دوستانو تر څو مونږ تاسو په دغه کلاس یا په دغه برنامه کې دوستانو ځان سره شامل کړو او تاسو په دغه برنامه کې پوره فعالیت وکړئ او پوره حصه پکې واخلئ. صحیح ده دوستانو؟ اوس په دې درس باندې دوستانو ټول پوه شوئ؟ څه مشکل سوال پوښتنه دوستانو؟ که دا لایف دوستانو اوس کته کېږي ځکه چې 1 ګنټه پوره کېدو والا ده، بیرته به زه راځم هومورک به هم در کوم او د دې ګروپ په اړه به معلومات هم در کوم. صحیح ده دوستانو؟ مونږ ته ډایرکټ مستقیما په واتساپ باندې ډایرکټ میسج وکړئ، مستقیم میسج وکړئ او زمونږ چې کوم تخنیکي ټیم دی به ډایرکټ تاسو ته زمونږ نمبر در ولیږي، شماره به در ولیږي او په واتساپ ګروپ کې به هم شامل کو. یا یوټیوب ته لاړ شئ، هغه اسانه طریقه ده، ډېر په اسانه هلته هم پیدا کولی شئ زموږ شمیره. صحیح ده؟ یا اکثره دوستانو سره دلته شته هم دی، دا څوک چې دلته ناست دي ډېر دوستان 80 نه خو زیات دوستان ما نن او پرونه داسې 80 ملګري پکې اډ کړي دي، دوستان پکې ډېر شامل شوي هم دي. خو زه یم چې هر یو everyone هر یو باید چې هلته کې مونږ سره په دغه ګروپ کې شامل شي تر څو انشاءالله د دغې کلاس نه پوره مستفید شي او پوره حصه پکې والي. صحیح ده دوستانو؟ دوستانو که ستاسو څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي نو کولی شئ په کمنټ باکس کې. زه دا بل موبایل لالمه خو که لایف کته شو نو بیرته به ما سره یو ځای کېږئ. صحیح ده دوستانو؟ ځکه چې د یو څو خبرې ضروري دي د homework په اړه باندې. I'd like to tell you something very important about the homework, about the weekly tests and monthly tests. په دې کې به مونږ سره امتحانونه ټیسټونه په کوم سیسټم باندې مونږ اخلو. دغه ټولې خبرې به زه تاسو سره نن شپه ځکه غواړم چې ډسکس کم، په دې تاسو سره بحث وکم چون نن رخصت دی نو اکثره ملګري دوستان چې دي په کورو باندې دي او هغوی له مطلب ټایم ورسره شته، وخت ورسره شته دی. نو مونږ به اوس که لایف کته شو بیرته زه راځمه نو زه به تاسو سره د دې صنف د هومورک په اړه خبرې کوم دوستانو، د دې صنف د ټیسټونو په اړه باندې چې تاسو به څنګه امتحان ورکوئ، هفتهوار امتحان به څنګه وي، میاشتنی به څنګه وي، 2 میاشتنی به څنګه وي، اخره کې به څه وي، دا ټولو په اړه به زه نن تاسو سره اوس په دې باندې خبره کوم. او نه پوهېږم چې دا لایف به نن کته کېږي که نه، پرون خو هم کته شو، بله ورځ هم کته شو، نو همدغې ته انتظار کوو که دې پورې تاسو